الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. الحديث كما قال عليه السلام. معزز سامعين مختصرا یو دو درې خبرې ستاسو مخې ته بیانوم چې دغه مفتی ندیم په هغه عظیم شخصیت پسې چې شیخ الاسلام غلام حضرت غلام شهید رحمت الله تعالی علیه پسې سپک الفاظ ویلي او د الفاظ په داسې انداز ویلي چې په طریقې د استهزاء او د ټوکې او د شرک او د کفر او په دغه نسبت په بنا کې د الفاظ ویلي. یقینا دا سړی خفه کوي ځکه داغه مبارک عقیده مونږ ته معلومه وه او داغه مبارک هغه علم هم مونږ ته څه ناڅه معلوم و چې د مبارک ته الله تعالی جل مجدوه کومه مرتبه د علم ورکړې وه. نو معززو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې اذکروا محاسن موتاکم، تاسو د خپل مړو ښه یاد کړئ، بدې مه یادوئ. بل ته به وایي چې نه دا خو د عقایدو خبرې دي، نو دا د عقایدو خبرې دي، هغوی تاسو ته یوه عظیمه کلیه درته ایښې ده، دومره عظیمه کلیه درته ایښې ده چې یو سړی په کلیه باندې جاهل وي، دی په هغې باندې پوه نه وي، دی بیا د هغې نه اعتراض جوړوي. معترض خو که ړوند وي کالاعما وي. النفاق یورث الاعتراض والانکار. دا منافقت چې دی دا په سړي کې اعتراض او انکار پیدا کوي. ایمان چې دی هغه یقطع الانکار والاعتراض، هغه انکار او منافقت دواړه اعتراض دواړه ورکوي. دا ایمان چې په چا کې وي نو د اعتراض کې په شخص باندې چې ته د استمداد من غیر الله ما فوق السبب او د دې شیونو قایلې، دا ما فوق السبب او ما تحت السبب د دې اصل تا ته معلوم دی چې دا د کوم ځای نه راغلی، بل تا ته باچا صاحب ډېرې بهترینې خبرې کړي دي. دغه متعلق د دغه کلیپ د باچا صاحب محترم د هغه مبارک د دې کلیپ متعلق زه تا ته یو لنډه خبره کوم چې ته د ده د کلیپ جواب نشي کولی. یو خدا ده. دویمه که ته جواب کې نو ستا د جواب به دوه شي کوي. دا ستا جواب به خالي نه، یا به ساده خبرې کې هغه د سپک الفاظ به وایې کوم چې د پنجپیریانو د وهابیانو په خوله کې دي او ستا په خوله کې دي چې بدعتي او مشرک او دا او دا دغه الفاظ به یاوې، دا هېڅ معنا نه لري. یا به تحقیقي جواب کې، نو تحقیقي جواب ته د میاشتې نه مخکې نشي کولی. د میاشتې نه مخکې ځکه نشي کولی چې ته تحقیقي جواب ورکوې، نو هغه چې کومې خبرې کړي د هغې د یوې یوې خبرې به ته جواب ورکوې. هغه خو علماو ته پته ده که نه چې ستا حال د کوم ځای کې دی او مرتبه د علم دی په کوم ځای کې ده. خو به هر حال باچا صاحب تا ته یو ښکلې خبره کړې ده چې موږ دا قید چې وایو، دا خبره چې کوو چې د الله جل مجدوله غیر د بل چا د امداد د انبیاو د اولیاو قایلو باذن الله، دا باذن الله یو عظیم تا ته یو عظیم قید لګی دی. بیا تا چې کوم اعتراض کړی دی مخکې چې دا تاسې د باذن الله د مورچې لاندې ځان پټوئ، دا ځان پټول نه دي، دا زموږ عقیده ده. که کله موږ دا خبره مسله بیانو استمداد من غیر الله او دې کې زموږ نه دا باذن الله قید هیر شي، نو دا به ضمناً ذکر وي، اگر که صراحتا زموږ نه پاتې شي. دا زموږ عقیده ده باذن الله. تا بیا دا اعتراض کړی چې باذن الله خو کافر ته هم ورکوي، الله جل مجدوه په اذن باندې کافر هم امداد کولی شي. نو باچا صاحب تا ته یو ښکلې او اعلی خبره کړې ده چې دا باذن الله چې موږ وایو دا په ضمن د کرامت او د معجزې کې وایو، په طریقې د معجزې سره یې نبي ته ورکوي او په طریقې د کرامت سره یې ولي ته ورکوي. دغه کرامت چې دی دا معجزة له، دا بیا معجزه وي د نبي دپاره. نو زمون خبره دغه ده. او هر چې ته د کافر خبرې کې نو ستا علم نشته ځکه ته داسې اعتراض کې. تاسو یقین په الله وکړئ که د ده په دې ځای کې علم وی چې دا باذن الله دا معامله الله پاک د چا سره کوي، دا د انبیاو سره کوي، دا د اولیاو سره کوي. ته دا خبره څنګه کوي چې دا خو کافر هم داسې کولی شي معجزه بعد الوفات چې انبیا امداد کوي یا اولیا چې بعد الوفات امداد کوي باذن الله کوي. دا باذن الله چې نو دا د ولي دپاره کرامت وي، د نبي دپاره معجزه وي. تا ته باچا صاحب بهترینې خبرې کړي. بله خبره دا ده، زه ډېرې خبرې نه کوم خو مختصر زه عبدالخالق آغا فاتح صاحب ته یو زما درخواست دی او باچا صاحب مبارک محترم ته زما ورکوټی غوندې درخواست دی چې صاحبانو مبارکانو د ده سره داسې مناظره مه کوئ لکه څنګه چې د عامې مناظرې کېږي. زه یوه خپله رایه لرمه، که هغه ستاسو خوښه شوي نو په ده کې به د ده د علم هم پته ولګېږي. دا به خامخا بداهتن که دی دا غواړي او که نه غواړي د ده علم به عالم ته راښکاره شي. یو خوله به یې ځای په ځای باندې ودرېږي او داسې ښکاره به ښکارېږي چې ده به خوله بنده شي او دله به څه نه ورځي او دی به چپ پاتې شي. دویمه بداهتن دا مسله به واضحه شي، که دی غواړي او که نه غواړي اظهار د حق د دې مسلې به بالکل خامخا وضاحت وشي. طرز دا دی چې یا د دې سایل شي، تاسې ورته جواب ورکوئ،
د یو سوال کوي تاسې جواب یا د خپله ځان ته چې مفتي وایي نو ځان ته مفتي وایي او مفتي خدا ده چې پته ورکوي جواب ورکوي نو بیا تاسې ورته سایلین شئ یو سوال کوئ دی به جواب درکوي نو په دې کې به د ده علم هم پته ولګي او کیمره به ورته مخامخ لګېدلې او صرف یو تن به ناست وي لکه یو مفتی ندیم شو او بل تاسو یو تن شوي باچا صاحب محترم یا عبدالخالق آغا فاتح صاحب دیو شول نو یو تن ورسره کښېنئ او په دغه طرز د ده سره بحث او مناظره وکئ قیامت به راشي تاسو یقین په الله وکئ زه د معززینو نور اورېدونکو ته وایم چې قیامت به راشي دا طرز د مناظرې به مفتی ندیم چرته به قبول نه کړي چې داسې مناظره وي چې یو سوال او د هغې جواب بل سوال د هغې جواب یا د دې سایل شي یا د مفتي شي په دغه هر چېرې د خوښه وي دا هم یو طرز د رشیدیې شته د مناظرې یو طرز دی نو په دې طرز کې به پیده پې مرتبه دا ده چې یو د خلک مکابري او دغه خپل علم دی ډېر مخې ته کوي او علم پکې شته نه دی ځکه خپل علم مخې ته کوي ځکه چې که علم پکې وی دا به خپل علم پټولی په دې معنی سره به یې پټولی عاجزي به یې کولی نور خو علم پټول خو هغه نه دي په کاره خو حدیثو کې واردات راغلي دي وعیدات پرې راغلي خو که دی غواړي که نه غواړي مسله به ظاهره شي نو زما تمام معززو ته دغه یو درخواست دی چې هر ځای کې لږ به که دا طرز د مناظرې اختیار شي نو دا مناظرین به هم د دې میدانونو نه لږ وتښتېږي ځکه د اردو کتابونو ته ناست دي د پښتو کتابونو ته ناست دي د هغه د صفدر کتابونه ګوري په هغې باندې خپلې مناظرې روانې کړي دي علم پکې ټکی نشته حقیقت د معاملې دا دی چې علم پکې نشته ځکه چې حقیقت د علماو ته معلوم دی چې علم څه شی دی که نه او هغه خو په ده کې داسې حال دی نو که په دې طرز باندې تاسو دوی ته چیلنج ورکوئ او دی خو تیارېدی بلکل دې طرز ته نه شي ځکه د ده سره چې دغه ډنګ نه وي نو دی چېرته مناظرې ته نه ورځي ځکه عبدالخالق هغه صاحب کلیپ مې اورېده دا بل ورسره لګیا دی خبرې ورسره کوي نو چې هغه هلته کې زبردست اعلی خبره کوي دلته دی خوله چینګه کوي ورته خاندي نو دا خندېدل دا بېځایه شور کول په مجلس کې دا ردیو عادت دی قدیمي عادت دی ردیو نو داسې ورسره پکار ده چې یو په یو راشه یو سالس کېنوله که دا اکسن چې ورته دوی ویلي دي د مبارکانو زموږ ورته ویلي دي عبدالخالق صاحب ورته ویلي دي باچا صاحب محترم مبارک ورته ویلي دي چې شیخ ادریس صاحب به مسالس وي دوه په دوه به ناست یو طرز د مناظرې ورسره دا کېدی قیامت به راشي دی به دا مناظره قبوله نه کړي او الله جل جلاله دې موږ په حق باندې ودرئ او الله پاک جل جلاله دې زموږ سره په دغه حق باندې ملګرتیا وکړي او اله العالمین جل جلاله دې د داسې ګستاخانو دا وطنونه وزګار کړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب